د ابراهیم علیہ السلام نوسے تیر شوی د حضرت شعیب علیہ السلام دری بیبیانے وی د ابراہیم علیہ السلام یو بی بی ہاجرہ یو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ او یو حضرت قطورہ رضی اللہ عنہ دری میں بی بی زوی او داغنو مدینو حضرت شعیب علیہ السلام چے کم قوم کے پیدا دے او دا کم قوم دا نصیحت او دا وعظ و تبلیغ دا پارا لے گلے شوے دے آگے قوم تبے مدین وے شعیب علیہ السلام کے دری صفتون اللہ دا سے پیدا کری اچھے دا پنور خلقوں کی کمو ہر پیغمبر اللہ پا کل صفتون پیدا کرے دے یو پیغمبر اللہ عیب جن دے پیدا کرے نہ ظاہری عیب و نہ باطنی نو دا حضرت شعیب علیہ السلام یو صفت خوداو چے دا با تقریر دیر خشتکاو دا دے وجنا دے پا خطیب الانبیاء مشہور دے پا پیغمبرانو کے خشتخ کل تقریر کون کے اثرناک وعظ او نصیحت کون کے پورو پیغمبرانو کے دے پدین مشہور دے خطیب الانبیاء دا پیغمبرانو پڑھل کے خشتخ کل نصیحت وعظ او تقریر کولو والا او یقیناً کہ خشتخ خبر کل تقریر سو کئی دام دا اللہ تعالی یو فضل او انعام دے بعض انسانی اللہ والا کل علم ورکلی خدا آغا جبا کے روانگینی آغا خشتہ تقریر نشی کولی او بعض انسان لا اللہ دا یو صفت ورکلی چی آغا مزیدار او خشتخ کل تقریر کولی شی فیدہ دا چی رزد دن خبر عوام تورسی او عوام پا خبر کوئی اللہ تعالی غیل عمل نصیب کی او یو عجیبہ خبر در توکما ایو بزرگ وی از دل خیزت بر دل روت چه کم خبر دا انسان دا زړه نوزی نو آغا دا بل پڑور دی اچه کم خبر دا لنی دا خلیوی آغا دا چا پڑا سر نکی دا خبر علتا کزیگی دا خلی خبر آسی پاقواک لگی علتا نکزیگی دویم دایی که دا آغا انسان چه دا آغا پخپل خبر عمل نی گوره دا آغا خبرم پا مل چا سر نکی کزا دا دیر تقریر نو کم او زما پہ عمل نی نا پتہ ایسا سر رکے او چه زما پہ عملی نو پا بل واسر کے نو دا خطیب دا پارا دا تقریر کون کی دا پارا دو صفتا پکار دی یو دا چه دلنا خبر کئی خبر دلنا اوباز ظاہر دا خلی خبر نی دلنا نی دا پزڑک دا اللہ یر راشی نو دے خلقو تم دا یری خبریو کی دا پزڑک دا اللہ تم و مین راشی نو خلقو تم دا تم و دا مین خبرو کی دا پزڑک دا جنت شوق راشی نو خلقو تم دا جنت خبریو کی دا پڑک دا پیغمبران و دا صحابہ و عظمت و قدر راشی نو خلقو تم خبریو کی دویم دا دی چه دی سوئی عمل لے پی گئی او چه دی پی عملو نکی نو خبر کی بے اثر نی او چه خپلا پی عمل نکی او بلتوئی گوری دام دیر الوی گناہ دا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون داوی دیر الوی گناہ دا چه آغا خلقو تاوی چه پخپلا پی عمل نکی لما تقولون ما لا تفعلون آغا خبر خلقو تاوی که چه پخپلا پی عمل نکی لاول پخپلا عملو کا علا بلتوایا نو دا خبره با دی پا بل اثر مو او قدر تایم چی جواری مکاوی گناہ دا پخپلے کم پتا مردہ خو که گناوی تا با دی دان ساتری علکا ٹیوی تا مکینا و دا پخپلور تا کینا نو دا خو بیا سا سر با پیدا کی حرام ز پخپلا خورم و تا تاویم دانتی ساتا نو دا ما دا خبر و پتا سا سرو کی ویتا معشوم کنے مناسب که دا حرام گناوی نو تا با دی دان ساتا نو دا دو صفت دی پا خطیب کے چه دی با دلنا خبر کئی او چه کم خبر کئی دی با پی عمل کئی نو دا شعیب علیہ السلام دا دو صفتون دا یو صفت لکا خطیب الانبیاء او دویل صفت دا شعیب علیہ السلام داو چه اللہ تا بے جلل دیر زیاد اللہ اکبر جڑا دون بے جلل پا پیغمبرانو کے ہر پیغمبر با اللہ تا جلل زمون خپلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسوم رجعاگانے کولے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ولجوفه عزیز کا عزیز المرجل وی دی سینے بے دا سے آواز کو لکا کٹوے چی جوش ہوئی واغا خٹکار کئی سرگونا بے اوخ کے روانے وی مبارک بے پڑتے دلے جڑل بے داود علیہ السلام پا پیغمبرانو کڑے رلوے جڑا کردے حضرت آدم علیہ السلام دے رلوے جڑا کردے او حضرت شعیب علیہ السلام ہم دے رلوے جڑا کردے دیر ہر پیغمبر با جڑل خدا بیا بلشان جڑا ہو دونے اجڑل چی پستر گڑون شو دا جڑا دا وجہ نو اللہ ذوالجلال تی او دل تپوسو وی شعیب اللہ گوری پا ارس خبردار دی دا چی دا انسان میں تپوس کئی کنا دا دا یو امتحان لی یا دا دا خبر خلق تخکار کئی شعیب علیہ السلام دا جاڑے ولی جنت تلی شوق تی زکا جاڑے اکا دا دوزخ نا یرے گی جاڑے دو خبری دی کرنے ایو بزرگ نہ چاہتا پوسو کو وی چتا عبادت کے نو دا سو جن عبادت کے جنت تر شوق تے وینا دا دوزخ نہ یرے گی وینا عبادت تے پارا کے وی دا اللہ دا رضا دا پارا نو چی دا اللہ نا بے سوال کو وی رب نمی دا جنت پکار دے و نر دوزخ نا پناہ غوارم ستا رضا غوارم چتا رازی شد دا گوردے مضبوط خبر حالانکہ جنت بغوار حدیث کے راضی اگر کی او سوچو او دا جہنم نا امان خود نبی علیہ السلام مبارک بخبلا غختے خدا اگر کی دائی و شوق کو چی اللہ بستا رضا غوارم نو خیارو چی دا اللہ رضا راشی کو جنت راگے و دا دوزخ نا امان راگے کر نو اللہ دا تفوس کئی چی تانا دا تفوس کوم چی ستا دا جڑا دا صدا وجنا دا جنت تفاراو که دا دوزخ نا یرے گے وینا دوارنا نا دا جنتون دا پارا جارم آنر دوزخ نا یریگما چی جارما نوی ولی بیا جاری وی اللہ ستا دا دیدار دا پارا دا گوردی روچتا خبر ستا دا دیدار دا پارا ولی ذکر دا اللہ دیدار کے چی کم شوق او کم لذت او خوندنو دا پا حسشی کی نشتا او یا زر کالا چی جنتیان پا جنت کی تیر کی او یو سیکنڈ دا اللہ دیدارو کی یو سیکنڈ دا اویاو زرو کالو دا جنت خوشحالے بتیری دا جنت خوشحالے دا اویاو زرو کالو دا اللہ دیدار کے دم رخون او چلا چاچا سر منی محبتی شوقی ویچی یرا یو ملاقات کو میں وسر اکرے یرا دا نبی علیہ السلام ملاقات کو میں اکرے یرا که بالفرض ملاقات نکی گی چلا کلی خو ولوینا دا جمعات خو ولوینا دا خور خو ولوینا یرا دا اللہ دا کور دا بیت اللہ ملاقات کو میں اکرے دا پا مینہ کی نو وی اللہ دیر پارا جاڑم چیز ستا دیدارو کم تا با کلوینم و تا سر کل با دا ما مخ ملاقات دیش دی خبر لون کریم پروردگار ورطا اعلانو وی دا خستا نصیب دے کر پیغمبران خسکے چی دا اغی امتیان و نیکان بم دا اللہ دیدار کئی بالکل دیدار زما دا طول پیغمبرانو دا پارا دے کو حضرت شعیب استا دا پارا زما بیو خصوصی ملاقات ستا لیدل زما دا پارا دا بیو خصوصی ملاقاتی دا شرف بدر کوم او رون شوی زما دا دیدار پا تکل کے نو یو خدمتگارم در کو دا سے خدمتگار چی چالا میں نرے ورکڑے دا سے خدمتگار در کو اگا سوکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلے خدمت ہوئی اللہ اکبر پیغمبر التا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پالا دا فرعون پا کور کے لوے دا بار پا چکر رہوتے دے او دا قوم او دا فرعون دا قوم دا یو دو پس مینس کی جگڑ شورو دا اگا سڑی دیتا بنی اسرائیلی آوازو کا اے موسیٰ راشا ما پورا دے سڑی نخلاص کا وی سم شالکا سمیگی کا نسمیگی نسمیگی خوچی سکی اچت کا گزاری والا رو برو اگا دا فرعون دا قوم سڑی بیغمش مر خدای ما خو دخ اسی سکور کا وخو خلکی زبون را للو مر شو خو چاہتا پتاو نلگی دا یو آگا سڑی تا پتاو لگی دا یو موسیٰ علیہ السلام تا بل خو مر شو سار نبیا چکر لگئی اماغا دا موسیٰ علیہ السلام قومی اگا بنی اسرائیل والا اگا سر دا بل سر جگڑا چی جگڑا دا بل چا رئی سار کردی بعض انسان وی شوری ہر چا سر جگڑے کئی دا خصیفت نہ لے حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ دیر بدی شکنا اگا کس چی ہر چا سر روح جگڑے کئی جگڑ مار کے ہوتا خلق وہاں انسان پہ یوزل نیم جگڑا راشی در ہوگی نہ بس عادت تا دی چی ہر چا سر بس
جګړه او کنځل او بغض دا د الله ډېر بدي شي، ډېر بدي چې د الله شي دا سړی ګزاره وکړي. نو هغه بیا په جګړه دی دته اواز کړ ای موسی علیه السلام اله راشه شابه دا سړی ما سره جګړه کوي او ما ته خلاص کا او پرون تیم د سړی نه خلاص کړی ما سړی خو خبره اورېده او پرون چې سړی والی شوی دی جوړ ده والی راغی په وی سمېږي که ته نه سمېږي وی نه جي بس پوه شو که نه چې پرونی خو د والی دی چې هغه قاتل نه دی معلوم او که مال یو څوک راکړه خو ما هم بېغمه کوي لاړ د فرعون دربار ته وی صاحب قاتل مې معلوم کړ وی څوک دی وی هغه یو سړي سره مې جګړه وه د هغه د خولې نه وختل هغه تا چې کوم ماشوم پاللی دی موسی حضرت موسی علیه السلام هغه خوراکوټې والا کوله پیغمبري نه ده میلاو شوې هغه دا چل کړی فرعون ته مخکې نښې نښانې او آثار څه ناڅه معلوم شوي بس مشوره یې راغونډه کړله میټینګ یې راوغوښته مجلس شورا اجلاس وغیره وی څه چلو کو فیصله په دې شوه چې بس دې راونیسې یا خو به جیل کې واچو یا به مړو دا د یو خس ملګری یعنې ملګری دا چړی پې خفه کېدا وله راغی وی ای موسی ستا متعلق مشوره وشوه یا دې وجنې یا دې جیل کې اچوي ځان وباسه شابه نو دې د هغه ځای نه راغی د مصر نه راوتښتېد مدین ته او ډېر په تېزۍ را روان یک تنها را روان رو مور ورسه پاتې شو راغی صاحب مدین ته قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې راغی او مدین د قوم نوم دی خو بیا د هغې علاقې نوم وګرځېد او دا د حجاز د مکې مکرمې ته چې سړي ځي او شام ته د مکې مکرمې او د شام په دې منځ کې دا لوی دریاب چې دی نهر اردن چې ورته وایي د دې په غاړه یو طرف ته بحر قلزم دی هغه لوی دریاب او یو طرف ته د نهر اردن د هغې نه بېل شوی دی او بل طرف ته وادي سینا چې کوم د موسی علیه السلام هغه قوم راوتې و د فرعون نه هغه علاقې سره خوا کې دا مدین ښار کلی و دی راغی او ستړی ستومانه دی ډېر تېز راغی چې هسې نه د فرعون هغه لښکریان څوک راپسې رانه شي نو یو ځای ته راورسېده هلته خشته ښکلې جنګی و سورې و او اوبه وې کوي و هلته راغی او د یو اونې لاندې ځان ته څادر په سر ته کېښود او په ځمکه سمنه اوس پلي باندې خلک لګیا دی څوک دې منګي ډکوي وبوړي او څوک په ګډې چیلی څوک اوښانه څوک څاروي راولي هغې ته اوبه راوباسي او هر څوک هغه دغه شپونکیان دي لګیا دي خپل څاروي سیرابوي دې ورته په تماشه دی چې هغوی کله هغه څاروي سیراب کړل هغه منګي یوړله نو غټ پیو په هغې د پاسې یو لویه ګټه وه هغې پې کېښوده دې لپاره کېښوده چې ته پکې پرېونځي یا محفوظ شي کړې ځکه دغې ټول علاقه کې نورې خوږې اوبه نه وې بل ځای کې خلک لاړه رخصت شو د املاسې چې ویې کتل یو دوه جنکۍ ولاړې او هغې سره خپلې ګډې چیلې دي او چې د خلکو دغه کول دا ګډې چیلې سیرابولې څاروي نو دې جنکو ورته د دې نه راتلې څه طریقه او حیا کوي لکه نورې پکې زنانه وې هغې هغه خپلې ګډې چیلې او مغصبو کې سیرابولې خو دا جنکۍ غاړې ته ولاړې وې ومن دونهم امرأتان تذودان قرآن حکیم کې الله فرمایي هغې ګډې چیلې اقوا منې کولې نو چې کله دا خلک لاړل نو موسی علیه السلام یې تپوس وکړو وی تاسو ولې دا خپل ګډې چیلې نو به کوئ وی یاره دا سړي دي نو مونږ له حیا راځي چې دا لاړ شي نو بیا به مونږ راشو مونږ به هغه خپلې ګډې چیلې وګورو اتفاقا چې هغه خلک لاړل او دا جینکۍ رالې نو کوم حوض ته چې به هغې اوبه راغورځولې او پکې به هغه ګډې چیلې شرابولې هغې کې اوبه ډوبېده هغه خلاصې شوې هغې پریشانه شوې موسی علیه السلام ورته وی ولې وی اوبه نشته وی نه اوبه چې کومې خلکو رایستې وې هغه خلاصې شوې وی ښوده لږه زه ته راوباسه هغه غټه تیږه وه چې په 15 کسو به هغه اوچتېدله موسی علیه السلام خو پیغمبر و پیغمبر ته خو الله ډېر لوی طاقت ورکړي هغې اوچته کړه وکړي او هغه بورقه چې 10 کسو به د هغې ګرګړۍ تاوه په 10 کسو به هغه بورقه رایستله موسی علیه السلام ورته لګیا شو او هغه بورقه په خپله لاس راوباسه اوبه ورته راویستلې دې هغه خپلې ګډې چیلې اوبه کړلې حضرت موسی علیه السلام هم مسکلې جنکو مسکلې ویې زه اوس په بخامخا بیا پاتوي خپله تیږه کېښوده او دی راغې نو هغه اونې د سوري لاندې هغه خپل څادر بیا سر ته کېښوده او وده شو
جینکې لاړې دا د شعیب علیه السلام لوڼه وې هغه ته لاړې بابا جي یو هلک دی او مسافر معلومیږي ستړی م ځکه سړی چې سفر وکړي نو د سفر هغه نښې پې معلومیږي که ستړی ستومانه او داسې معلومیږي بابا جي چې چته نه راغلی دی او یا چته په روان دی او څوک شته نه او مونږ له یو بم راویستلی او ډېر مضبوط سړی دی وی کوم ځای دی وی هغه کوي غاړې سره اونې ته ملاس دی وی لږ شری ولې هغه یوه جینۍ ورپسې راله وی وروره زمونږ بابا تا غواړي تا چې مونږ ته کوم اوبه راویستې د هغې مزدوري درکوي اجرت درکوي مونږ سره لاړ شي موسی علیه السلام ډېره ځکه اجرت نصیب شو که نو یو ځای کې خو پېژنګلو راشي که نه زه خو به یو ځای کې پاتې کېږم دا جینۍ ترې مخکې روانه ده او موسی علیه السلام ورپسې دی نو ورته وایي موسی علیه السلام پیغمبر دی که نه وایي داسې وکړه خورې ته ما نه وروسته شه ځکه چې هوا به راله نو د هغې هغه پنسې به یې وړقولې نو دا پنډۍ به یې ښکاره شوه وایي ته ما نه وروسته شه نو زما دا نظر ستا پر یخکو پرېوځي نو دا ګناه ده ته ما تر شاته نه آواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه نو زه به زه جینۍ ترې وروسته شو موسی علیه السلام مخکې پلار له بوت چې څنګه یې بوته نو ورته وایي ته څوک یې لکه نو حضرت موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه بس خو شعیب علیه السلام خو پیغمبر پیغمبر ته خو د الله له طرف نه وحی هم کېږي او کشف هم کېږي هغه پوه شو چې ښه ما سره خو الله مخکې نه وعده کړې ده چې ته زما د دیدار په شوق یې او د هغې دپاره د سترګې ړندې دي نو ستا خدمت له داسې خدمتګار راولم چې په مخ د ځمکه به داسې خدمتګار د چا هم نه پاتې شوي بچې څه دې نوم دی زما موسی نوم دی د کوم ځای د بني اسرائیل څه چل دی وکړو دا چل مې وکړو هغه قوم نه راوتښتېدم رالم بس پوه شو دا خو پیغمبر خو الله ما له راورسو وی هېڅ فکر چې ونه کړي او بالکل محفوظ ځای ته راورسېدلی دې علاقه کې د فرعون یا هغه دا د لښکر هېڅ قسمه تسلط نشته دلته نشي راتلی دلته د هغه ساسر نشته بې غمه او بې درده به ما سره اوس هغه لورې ورته ته وایي وی بابا مونږ له خو به یو مزدور تاسې هم نیسې که نه دې ځان سره مزدور کا یو خو دې مضبوط هم دی او امانتګر هم او د مضبوطوالي پته یې ورته د هغه بورقۍ نه ولګېدله او د هغه تیږې اوچتېدو نه ورته ولګېدله او د امانتګرۍ پته ورته دې نه ولګېدله چې هغې ته یې ته زما نه وروسته شي چې زما نظر په تا پرې ونه وي نو حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي چې داسې کار دی که ته ما سره پاتې کېږې که اته کاله خدمت دې وکړو نو زما دې دوو لوڼو کې یو لور به درته په نکاح دا تا سره زما واده شو اوس خو لا ماشومان دي وړې دي هغه وخت یې وړې دي دا به پېغلې شي یو لور به درته زه په نکاح کوم که لس کاله دې پوره کړو نو بس ته احساني خو شرط به د ما ستا اته کالې هغه وې ډېره ښه فیصله ده لس کاله حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام خدمت لس کاله دا ولې دا ځکه چې شعیب علیه السلام په زړه کې جړا وه او د څه دپاره یې جړل یاده مه شو خبره د الله د دیدار لپاره د الله د دیدار لپاره الله ورته اعلان هم وکړو چې زما دیدار به ستا نصیب وي او خصوصي طریقې سره به ملاقات کوو او پیغمبر به دې خدمت له رالیږم داسې هلک به رالیږم چې د هغه نه به د زمانې یو عظیم پیغمبر جوړېږي هغه موسی علیه السلام ورسره وخت تېر که خدمت یې د شعیب علیه السلام وکړه د پیغمبرۍ چلونه یې زده کړل او بیا ورته خپله لور په نکاح کړه او هغه کونټۍ چې حضرت شعیب علیه السلام سره د آدم علیه السلام نه نسبن را روانه وه او ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه هغه یې موسی علیه السلام ته وایي کمالي کونټۍ چې هغې نه به بیا کله مار جوړېده او چې کاڼي له به یې راوبرولو نو د هغه کاڼي نه به وببېدل او یې زه اوس بچې هغه شعیب علیه السلام فرعون علاقې ته ځه او خپل مور سره به دې ملاقات وشي ورور سره به دې وشي زما دا لور ستا ښځه دا هم بوځه او زه د الله تعالی دغه کوه نصیحت کوه داسې ټیم کې رخصت که داسې ټیم کې چې ورته پته وه چې د عمر لس کاله یا د الله نظام دی که نه لس کاله ټیم چې پوره شو رخصت یې که نو داسې ټیم و چې نیمه لارې ته ورسېده لږ غوندې مخکې کوه تور وادي سینا ته نو 40 کاله عمر پوره شو په هغه لاره کې حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار پیغمبري ورکړه
داسې ټیم ته الله ورسو یعنې 15 شپږ کاله خدمت یې ویلی شو 3 کاله یې ویلی شو 12 کاله یې ویلی شو خو د دې اتو د لسو مقصد څو دا هغه ټیم ته رسي چې ستا عمر به څه کم 40 پوره کېږي لاره کې چې روان شي پیغمبري به هم درته میلی شي دا لار کار کې حکمت دا د جړا برکت جړل او ورونو الله په جړا ډېر خوشحالي یو حدیث کې راځي کومې اوښ کې چې د الله د یارې نه وبېږي او په کومه سرمن توی شوې هغه سرمن د جهنم اور به نسیږي او دنیا کې خو موږ جاړو که چې لږ ونې تکلیف راشي نو جاړو لږه یاره راشي نو جاړو او کله خلک د خوشحالۍ نه هم ګورې جاړو نو جناب د الله د عذابونو نه لویه یاره به لکه او د الله د ذات او د جنت د خوشحالو نه لویه خوشحالي به لکه او بیا اخره شپه کې الله ته جړا کول او چې کومه ګناه دې نه معاف کېږي وروړي دم درته ښیم دم چې کومه ګناه دې نه معاف کېږي بس پېشمني پاسه والله ته جاړه چې کوم مقصد دې نه پوره کېږي پېشمني پاسه والله ته جاړه په دنیا کې هم چې پلار د زوی نه خفه شي جرګې پکې نه رضا کېږي او دا زوی ورشي او ورسره خوا کې په کټ کې کښېني لاس دې ته وکړي ورته وجاړي یا مور ته خفی او دی ورشي او ورته وجاړي ړی نرم شي که نه نو د الله نه رحم والا ذات بلکم یو مسافر کې نبی علیہ السلام مبارک روان دی صحابه اور بلو یو زنانه واغیم اور بل کړو او د زنانه سره په غېږ کې ماشوم بچی دی نو چې دا اور هغه لمبه به کله راوچته شوه نو زنانه به هغه بچی داسې اور نه دی خوړ چې تاوې ونه وایي که او چې لمبه به غلی شو نو بیا به هغه بچی را مخکې کړه نو نبي علیه السلام مبارک چې ورته کتل نو تپوس یې وکړو وایي د دې مور په دې بچي رحم شته وګورئ ورته هغې وی یو ډېر لوی رحم یې وګوره که نه صاحب د اور لمبه چې لږ اوچته شي نو بچي زره خوا کېږي وی الله ارحم بعباده من هذه بولدها د دې ښځې په دې بچي دونه رحم نشته څومره رحم چې د الله په خپلو بندګانو دی او یو بل حدیث کې راځي چې د الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې راکوز کړی دی په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی چې دا پلار په بچي رحم کوي مور په بچي رحم کوي حتی چې وایي اسپه په خپل بچي رحم کوي اسپه چې په بچي باندې خپا کیږي او بچي یې چغه کړي دغه نوک اوچته کړي چرګو ته وګوره په دې خپلو بچو څونه رحم کوي د چرګې بچي لکه ته ورلې که نه نو چرګه خو یا تختی خلکو نه خو چې بچي رانیسي در په هغه وزرې ببرې کې ټونګې در باندې لګوي مرغۍ ته ګوره تختی خو که جالې له دې و د بچو په وخت کې لاس یو څه نو هغه مرغۍ په خپل ځان نه ده بیا چې ما به راونیسي هغه راځي او پړقېږي او وزرې پړقوي چې د ما دا بچي څوک مانه ونه تختی دا هغه یو رحمت دی چې الله تعالی په دې مخلوق تقسیم کړی دی د میندو په دې زړونو کې اچولی دی د پلارانو په زړونو کې اچولی دی د حیواناتو په دې زړونو کې الله اچولی دی دا یو رحمت دی څو پاتې شو یو کم سل نبی علیه السلام فرمایي وی دغه یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت د قیامت پر ورځ به په دغه یو کم سلو رحمتونو په خپلو بندګانو رحم کوي یو دومره دی هغه یو کم سل به څومره الله نه زیات رحم والا ګورې څوک نشته دی مونږ بدقسمته یو قسم په خدای زه یو مثال در کوم لکه باران وریږي او مونږ دا سر د باران نه تختو دغه رنګې د الله د رحمتونو نه مونږ تختو خفه کوو نو چې د الله رحم هم زیات دی د مور نه د پلار نه او تا نه مور پلار خفه شي ورلې ودې جړل نو معاف کوي دی نو چې ته الله ته نیمه شپه پاسې خلق اودی او ته سجده ولګې او وجاړې پروردګار ته نو دا یقین لره چې الله تعالی به دې مشکلاتو نه بچ کوي خو موږ نه موږ پیسې لګو وکیل له منډې وو بدماش پسې منډې وو پیسه لګو رشوت ورکو الله له نه ځو کارونه چې زمونږ بند شي که نه رشوت هم ورکو لوی له لوی ډاکټر له منډې وو هر څه کوو هر دا اسباب دي دا به کې دا به استعمالې دا بل منه نه دي اسباب دي دا به استعمالې خو ورسره به هغه لوی حقیقي ذات تم توجه کې د چا په لاس کې چې د دې ټولې زمانې او د دې ټولې کائناتو قبضه قدرت دی تاسو خو د الله په اختیار کې د دې جج زړه د چا په لاس کې د الله د دغه افسر زړه د چا په لاس کې دی د الله
د دغې غټ بدماش زړه د چا په لاس کې دی؟ د الله. د دې بادشاه او د ګورنر او د وزیر لاس زړه د چا په لاس کې دی؟ د الله. نو خپل سبب هم استعمالوه خو الله ته منډه وهه که نیمه شپه پاسه الله ته جاړه. نو د حضرت شعیب علیه السلام دا دویم صفت، یو خطیب الانبیاء او دویم جاړه. او دریم صفت یې سو منځ به یې ډېر کو، بس هغه په مانځه به ولاړ تر دې حده پورې چې د قوم به پورې ټوقې کولې. الصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، دا ته چې مونږ ته وایې چې دا بت پرستي مه کوې، دا چل درته دا مونځ ښیي. ټوقې به پورې کول. مړه مونځونه کې ځان نه دې ډېر نیک او زبرګ جوړ کړی، دا خبرې ګستاخي کول د پیغمبر په شان عیاذا بالله. اوس هم بعضې خلک دا پیغورونه ورکوي، مړی ګیره دې پرېښې ده، دا لا شیخ دی، هلکه ګناه کړې ده، شیخ دی نو د یو ګناه نه خو خلاص دی که دا لا دې مونځونه هم کوي او دسونه هم کوي او لا دا ګناه کوي، نو ښه خبره نه ده. تاله هم ګناه ده وغله هم ګناه، لیکن ته هغه ته د شیخۍ او د مونځ پیغورولې ورکوې. داسې ووایه که نه چې دا ګناه ورېږه دې کوي زه هم کوم او که زه نه کوم، دا ګناه چې دې کوي زما زامن هم کوي او که نه کوي، دا ګناه چې دې کوي زما ښځه او زما بچي هم کوي که نه کوي، نو پرې چې اول امن یې کړم بیا به دله پیغور ورکړم. ما کې به سل ګناهونه وي هغې ته به توجه نه کوم، خو که د شیخ سړي نه یو بوټۍ غوندې خپه غلطه کېښوده نو بیا وله د ګیرې پیغور ورکوو، د سنتو پیغور، الله د سنتو د پیغمبر پیغور. دا به شعیب علیه السلام له خپل قوم دا پیغور ورکړ. مونځ ته دا خبرې ښیي او مونځونه به یې ډېر کول. مونځ څه شی دی؟ د الله سره مناجات دی، مناجات رازداری چې ورته وایي، پټې پټې خبرې کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راځي چې کله به په نبی علیه السلام مبارک څه تکلیف راغی فزع الی الصلات، فورا به مانځه ته ودرېد، هیبت سره به مانځه ته ودرېد. ادرې صفتونه قوم ته نصیحت شروع، تقریر خو ښکلې ورته خشته ورته، زر زر پکې قوم کې بعضې کسان مسلمانان شو، خو چې د قوم کوم مشران و که نه هغې وی دا خو راته دا لږ راغې او نصیحتونه او دونه ښکلې تقریر به یې کو چې د لرو لرو ځای نه خلک به راته تقریر له راتلل. نو لاره کې خلک کېنولو پابندي ولګولو چې څوک به راتلل څه کوې یاره دلته یو هلک دی او خشته ځه هغه به 500 پیړی و، او که جیب کې به یې څه پیسې میسې وي به هم دې واخېست، او که هسې به دوی لیکلي د څوک راتلل نه هغې ته به یې غږ نه خلک به یې ته منې کول. دا ګوره د نبي علیه السلام په زمانه کې هم دا واقعیت، ځکه د نبي علیه السلام مبارک هم خشته ښکلې خبرې وې چې چا واورېدی سر به یې پرې کو. نو د مکې دا غټ غټ مشرکان چې سرداران هغې به د بار نه چې خلک راتلل نو ورته به یې وی چې ګورې د دی لکه خبرو ته غوږ کښېنرې، دی ګورې جادوګر دی او ډېرې عجیبه خبرې دي. نو چې خلک به راتلل نو په غوږونو کې به ټوکړې او مالوچونه منډل چې دې زمونږ خبره د وخت ته چې ته هسې هواره ومړي. دغه رنګې به دغې ظالمانو بدبختیانو د شعیب علیه السلام نه خلک منې کړو. او په قوم کې یو څو صفتونه ګوره، ده صفتونه هم تاسو واورېدل، د قوم هم واوره. یو خو بت پرست د بوتانو عبادت دی، شرک چې ورته وایي دا ډېر لوی جرم دی. ان الشرک لظلم عظیم، د شرک نه لوی جرم بل نشته. د نبي علیه السلام لویه مقابله چې شوې د مشرکینو سره شوې، او د شرک ډېر قسمونه دي چې د یو ځل به راته دین بیان انشاءالله وکړم. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نور څه ګناه چې ده هغه راته الله وبخي. ګورئ خو که مشرک مړ شوی نو شرک راته الله وبخي ده، الله دې د شرک نه وساتي. نو یو یې قوم بت پرستي کوله، شرک یې کو، یو دا ګناه. دویمه ګناه څه وه؟ په لاره کې به خلک لوټل، ډاکې به یې کول. هغه خلک به یې لوټل چې څوک به د شعیب علیه السلام د تقریر اورېدو دپاره راتلل. او دریم پکې یو ګناه وه، زما په خیال چې دا درېیمه ګناه به دې زمانه کې وي او که به ني، پکې وه ادا چې تجارت به یې کو، د بل نه به یې درانه اخېستل او خپل به یې سپک ورکول. شته دا قصه پیدا شته که نه؟ دا چلو بلکې قرآن حکیم کې قرآن ډېر زور دې درېیم ته ورکړی، وزن او په پیمانه کې کمې او زیاتې کو. دا ډېره لوی جرم او لوی ګناه، ډېره لوی ګناه.
بل لورکے سپک ورکے دو قسم کانی اللہ تو گنزنیم خبر دو قسم کانی بازارونو کی کانی چی خرسی کی دا کلوگان دو قسم دی چی اخلی کم کے قسم کلو اخلی کلوگان یو بچٹاکے سپکی یو بل بچٹاکے بل ببرابری خوشحالی ماسخوتن وی ننخو میں پاک کلو دونا چی دونا خاص دونا میں پکے ہوالی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پا گوان کی یو سڑی ناجوڑ و زن کدنے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ورغی زن کدنے دے کلمہ شہادت و توی داغا پا جبا نگر مالک ابن دینار دیر دیر بزرگ دے اور طویہ لکا سی چل دے آغا مریض و توی چے زن کدنے دے پا گانگوڑا وی دوا دا اور غرون دی زمان مخی والار دے دا اور دوا غرون پرشتی دیکے راکی چی ورخی جا اگر صدم چوپ قرآن تلاوت وی اس سحال دے وی داغین بطر وی کلمہ وایا کلمہ شہادت وی اپا کم تل چی ممی وزن کاؤ داغا تل اگا کنڈ میں جبا کن خطی دا نگر دی کنڈی را لجبتا چولی دا نوری خبری کولیشم کلمہ شہادت تا میں نپری دی وی تل کلی کمی کاؤ چی چالا با دی شی ورکاو کم با دی ورکاو اکا غشت درون وینا پارسنگ میں لگ ٹیس کرے تو ہوتا ہوئی رکھا پارسنگ چل دڑا ہوتا ہوئی پارسنگ میں لگ ٹیس کرے دیر لوی گناہ یہ واضح تلا نہ دکھو چی تلا با تو اگا زیادہ ورکے ہو کم با ورکے ہو درانا با اخلے نا دیکھ دیر سیزو نہ رازی مسلمان تخپل حق کم ورکو پر پمپونو کی چه تیل چه یا گیس چه او کم تیل او کم گیس ورکی دام دغشی کرا دی تله شو تله ستا ہوئی که تیوشی پیمانه پی معلومی مقدار پی معلومی نو پم کی چه تا تیل کم ورکی دا پیمانه لکنه کم نی ورکشه کن گیس تے کم ورکنو خو پیمانه دا پیمانه کی لی کمی راوست کنه گز بانده تا ٹکلا خرسه او راک آگے گز خو مضبوطی راک آگے رام نے کم ورکا رام پیمانہ رکھا پیمانہ کے کمی ہوگا او دا صفت دا پا مسلمان کے دے کافر کو یو دل گن تا غردو لے دے بس اغبانے کوئی کفر کرے دے او پا مسلمان کے دا خدای شان دے دا صفت بیا پا پاکستانی کے دے بل ملک کے جو شیعہ دے کرے تلی تا بنا گورے نبا چابلی تا گورے سعودی عرب تا منتلی و نور ملکون تا خونی ہوتے و سعودی کے انتلی لی دی التکے قسم دے چی تلا اغا بل شان تلی اغا انسو والا اغا انسی چی پر ازی تو ہر شی تلی میوہ پا طول کیلے پا وزن خرسے گی کینوان و مالٹیم پا طول خرسے گی ہر شی پا طول خرسے گی نو چی اغا تلی توروا چی خبر تا پتا لگی چی دا یو مالٹے و کیلے سیوارا کیوں بدر پی سیوا در خب درون طول بدر پی وخا کالی درانہ بدر پی خب پورا درون شی دا بوتا نوے التا کی دانشتا چے الکا چیملتا یا خو غردوا مڑا دا رک ہوتے لرک مڑا اڈو کی رپکی زیاد کے نا بس مخ کے نا برتا ہوئی چی اڈو کی والا درکم آکا بغیر اڈو کی درکم دا اڈو کی والا جدا نرخ دے و دا بے اڈو کی جدا نرخ دے بس دعوتا ہوئی بے اڈو کی راکنو بے پستا بدر کئی اڈو کی والا راکنو اگا با اڈو کی والا در کئی و معمولی اڈو کی اگا چیملے او اگا زیادی قصے سکے چی اگا رگونا بمتے و باسی بار بیتے غور دے او زمونگا پخوا بدے سعودی کے ٹیلیفون نظامو اس بل شانتے اغا لنبو چی مونگ بطلون اغا با اغا بوت غندیون اغا کے بے اغا غٹ ریالون ورا چو ڈبل روپے بے دا بے پکی ورا چو نیو بے ورواچو اغا وقت بے اغا ریسیور نیولیو خبری بدے کوننو چے بل بدے ورواچو نا خبری بچالوی او ریال بدے پہ بند کرو خبری ببندی شوی اس کو سسٹم بدل شوی کمپیوٹرائز سسٹم دی آگے کسے با پاکستانوں چے کمالو باوکلا ما تالتے یو سری خبر کولا وی چے سعودی والا پلوی غم اختدی وی چے وی چے دون یونٹ ووڑی او بلا خبری اوشی چے بکسا کولو کو پکے دو ریالنی چے دا سلو برا نو ما شانا تپوزو کو وی چے دا پکے دا چلو کی چے یو ریال کے تار واچے ریال ورخکتا کی نو لگیای چی خبر کئی نور ریالونا پی پاسا غرزی خیڑی خبری خیڑی کی چی خبر اخلاصی کی نو آغا تار راک آگی نو آغا لاندی پوری خوی تاب تلی نو پاسا پی چی سمرا پرازی ٹولو سربار واپس روی
او یو سړي ته خبره کوله وی په روس کې سپلای په ماشین پالش کوي ماشینان وی ځای په ځای ولاړي په دې چوکونو نو سپلای پکې ورکړي نو هغه پکې دننه پالش شي نو لومبی سپلای راوغورځوي نو چې دویمه سپلای پکې ورکړي پالش شي نو هغه ونیسي ماشین نه راغورځوي نو چې 1 روپۍ ورکړي نو هغه سپلای راوغورځوي لومبی خو راوغورځوي یو کې خو څوک نه ګرځي که او نه یو پالش کړی او بله بې پالشه کې خو څوک ګرځي نه نو لومبی داسې راوړي چې دویمه دې وردننه کړه پالشي کې نو هغه ونیسي نو چې روپۍ دې ورکړه نو دویمه راته راوړي نو وی دا چلو که پاکستانی خدای ورپېښ کړی نو هغه به دا چلو که چې دلته به یې سپلای یوه ورکړه او به یې پالش کړه نو لاړه نو هغه بله به یې بل مشین له ورکړه چې دا دویمه کوتله ورکوم خو نیسي 1 روپۍ غواړي نو بله به یې بل مشین له ورکړه نو هغه به مو ته راوغورځو دا مشین خو وایي چې دا لومبی سپلای او دویمه به راکړي زه به خو سپلای پالش کړم هغه روسۍ چې به راغی هغه چې به مشین له سپلای ورکړه هغه لومبی به یې ترې ونیوه هلکه دا څنګه چل دی دا مشین خو لومبی نه نیسي دا خو دویمه نیسي اوس مشین خو د خو دویمه ده که نه یوه خو پاکستاني ده پالش کړې ده دې خو نه دی خبر ټول نظام یې د هغوی ګډوډ یا خدایه دومره په بدو چې زمونږ ملک پاکستاني مسلمان په بار ملکونو کې یاد دی توبې وبس د انسانیت قدر دلته نشته د انسان قدر دلته نشته نه ډاکټر سره د مریض قدر شته کورچ اسپتال دا ټول حقونه دي که اسپتال ته سرکاري څومره د زرګونو روپو داروګان راځي د زرګونو روپو راځي او چې تا اسپتال ته ورشئ دومره مالوچو ته رجت شي نو ته به دومره پنډ ولیکي چې راوړئ نو هغه پوټۍ مالوچ به دې تا ته ولګوي او باقي به ځان له کېږي داسې ده که نه لس تنې به راته ولیکي یو به راته ولګوي باقي به ځان له کېږي ما ته خپله یو ډاکټر ستنې دارو لیکل او هغه سړي له یې ورکړل هغه کلرک له وایي دا مولي صاحب د سټور نه دارو راواله زه چې بار ته وتم هغه ډاکټر مخکې مې غږ ونه کړو ما هم ورته دا وې مې مراله خو هغه ما ته پخپله وې مولي صاحب راوالم دله مې تپوس ترې رانه ولې وکړو ما دې 2 نمبر دارو دي په خوښه یې دله راوالمه مې راکړې مه راځه ټول 2 نمبر داروګان په اسپتالونو کې پراته ډاکټر له چې ورشئ دغه لوبې دي دې خپل حق درته قسم دی که په یو ځای کې د مسلمان قدر نشته د پیسې قدر دی هر ځای کې د دولت قدر دی انسان قدر کم دی د انسان قدر په سعودي عرب کې دی ما سره یو مولانا صاحب پروس کال په عمره کې د تنګي مولانا ظهور الحق صاحب خپه ماته شوه اسپتال ته مې بوتله یاره نو زه راته هغه قدر د ډاکټرانو نشم ویلی حالانکې موږ د پردي ملک یو ډاکټر ډېر زر وخت زر اکسرې ولیکله په لفټ بر را سره وکړه یو اکسرې ولا خیراتي فري وایستله او بیا ورته هغه پلستر خپې ته واچو قسم دی که 1 روپۍ رانه راشي او بیا هغه سره خپلې ډانګورۍ پرتې وې هغه هم وله ورکوي فدا یو څه خیراتي مفت تر ډانګورو پورې دلته خو ورشه خپلې ماته شي نو خدای ته خیر کړي زه یم چې دا خلک به خدای لذي والله له به ته جواب ورکوي نو یوازې په تله کې ګورې دا وزن نه دی ګس کې که د کپړه کمه ورکړه دا ګناه په وزن کې که د شی مسلمان له کم ورکړه دا ګناه غوښه د کمه ورکړه دا ګناه تیل د کم واچول دا ګناه ګیس د کم واچو په ګاډي کې دا ګناه دا ټول دي که نه بازار ته چې ورشې ته یو شی غواړې هغه دله 2 نمبر شی درکړي دا هم پکې راځي 1 نمبر په دی چې دله 2 نمبر درکړي نو هغې کې دا یو صفت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف دنیا ته راوړه که نه خو الله نبوت ورکړو د پیغمبر علیه السلام مبارکم دا یو اعلان و د قرآن حکیم قرآن کې الله فرمایي واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ای مسلمانانو که په پیمانه باندې سودا اخلی خرڅوئ ګورې پوره ورکوئ پوره اخلی او که په تله کوئ نو ګورې ترازو برابر ساتئ ذلک خیر و احسن تأویلا دنیا کې هم دله بهتر دی او آخرت کې هم انجام ښه دی او چې کم سوداګر التاجر الامین الصادق مع النبیین والصدیقین والشهداء حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سوداګر امانتګر دی پردې کم نه ورکوي زیات نه لي او کم سوداګر رښتونی دروغ نه وایي عیب ښیي چې د سودا کې عیب دی دی به د قیامت په ورځ باندې د پیغمبرانو د شهداو د صدیقینو سره ملګري وي سوداګري دومره بهترین شی دی تجارت دونه هم شی دی خو یاره چې امانتګرۍ تګي نه کوې دوکه نه کوې او رښتونی دروغ نه وي
او بل حدیث پاک کې راځي چې کم سوداګر رښتیا وایي او ټګي نه کوي دی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې. نو د شعیب علیه السلام په قوم کې دا یو څو بیماری ده به ورته نصیحت کو هغې نه من اخره کې دله دمکي ورکړه وی سم شه که د دې کلي نه دې وباسو او یا دې سنګساره ارمان که قوم دې نه وې که نه نو ته به اوس مونږ پوی کړی وې اوس به م په کاڼو سنګسار کړی وې د دې کلي نه به مخکې نصیحت یې ورته وکړه خوند یې ونه کړ وی ګوره سم شی ګنې د الله عذاب به در باندې راشي هغې ورته څه وایي وی کله به د الله عذاب را بلل دی او په مانځه ولاړو ټوقې به یې پورې کولې وی هغه عذاب دې راوله که نه کله به د هغه عذاب راځي بس د الله نه یې سوال وکړ او څه سوال یې وکړ خیرې یې سمې پوره ونه کړلې ربنا افتح بیننا بالحق وانت خیر الفاتحین غالبا چې داسې آیات یا الله زما او د دې قوم په منځ کې فیصله وکړه ستا نه خشته فیصله کوونکي بل نه بس الله فرمایل چې ښه فیصله کومه خپل مسلمانانو ته وځه موږ پیشه دوی پیشه نو شعیب علیه السلام سره د مسلمانانو ته الله تعالی وویسته هغې ته لاړل په قوم عذاب راغی څنګه عذاب ګرمي پرې راغله داسې ګرمي پرې راغله که نه چې ټینګېدی نه شو نو سمڅو ته ننوتل ځان له په کورونو کې تیخانې جوړې کړې هغې ته ننوتل نو هغه ته ورپسې هغې ته ورننوتل دا مخونه یې تور او زیړ شو یاره زه طالبانو ته ویم دې کې هم د الله حکمت و لږه موقع ورکوله یو شان عذاب یې نه راوست اوس توبه ګر چې خوند یې ونه کړه که نه ځنګل ته وتښتېدل چې هلته به هوا لګي هلته تو په مخه کړل بیا راغلل هغه خپلو سمڅو ته وتښتېدل ناګانه الله تعالی وریځ راوست راوتل د هغه سمڅو نه چې هغه تو پکې و د هغې نه راوتل هغه وریځ پسې لاړل ځنګل ته ووتل وریځو ته الله راښکته کړ بس دوی پوه شو چې دا خو ګوره خشته خشته ښکلې وریځ ده اوس به دې باران وشي یخبات به راشي خو چې هغه وریځ کې ننوتل الله هغه د وریځ نه پې اور راښکته کړ او د اور سره اور پې راښکته شو جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله او زلزله پې راله ټول رب العالمین مردار کړل ختم او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دوی له الله تعالی کومه علاقه ورکړې وه او کومه ځمکه یې ورکړې وه سرسبز شاداب اعلا خشته باغونه او بوټي چې سړی به ورته ودرېده نو ړه به یې ترې نه کېدل چې د وطن نه بهر وځي داسې خشته علاقې ښکلې غرونه مزېدار او الله فرمایي وی اوس هم که تاسو د شام په طرف سفر کوئ د هغوی هغه کلي او علاقې شته ورشئ هغه کنډراتې وګورئ زمارونو دغې قومونو که رکوټې ګناه کړې ده نه الله پې د اسمان نه عذاب نازل کړی ده پروردګار هلاک کړي ولې زمونږ د هغې نه زیات ګناهونه کوو ګوره شعیب علیه السلام قوم صرف په پیمانه کې و تله کې او په وزن کې ګناه کوله الله پې عذاب راوړي مونږ کوو که نه کوو څومره خلک کوي بل قوم به بله وړه ګناه کوله الله پې عذاب راوړي بل قوم به بله وړه ګناه کوله الله پې عذاب راوړي او جناب مونږ دا ټولې کوو زمونږ په امت کې د شعیب علیه السلام د قوم ګناه شته زمونږ په امت کې د صالح علیه السلام د قوم ګناه شته زمونږ په امت کې د لوط علیه السلام د قوم ګناه شته زمونږ د نبی علیه السلام په امت کې د سمودیانو ګناهونه شته خدا د چا برکت دی د رسول الله مبارک چې هغه یو سوال له الله نه کړی دی یا الله وایي ستا په ذات د هغې عذاب نه پنۍ غواړم چې د بره نه نازل شي یعنې داسې عذاب چې لکه په دغې قومونو د اسمان نه کاڼي را پرېوتل او یا پې د اسمان نه اور را پرېوته ولې د دې نه پنۍ ځکه غوښته چې دا راشي نو بیا ټول وجني اوچو سره لاندې هم سوځي نو نبي علیه السلام مبارک چې دا دعا وکړه نو الله ولا دعا قبوله کړي نو بیا یې سوال وکړو وی الله د لاندې نه چې کوم عذاب د ځمکې نه راځي پروردګاره د هغې نه هم زما امت بچ لکه زلزلې راځي نو لږ لږ راځي خو داسې نه خو چې براله ټول قوم به برباد کړ لکه د نوح علیه السلام په قوم د لاندې نه طوفان راغی ټول تباه شو صرف مسلمانان پکې بچ یا په بعضې قومونو زلزلې راغلې نو ټول قوم به تباه شو بغیر د مسلمان نو دام د دې پناه وایي دا مې هم دله قبول کړو وی یو بل دی د هغې نه وی اصل شی دی وی چې دا یو بل وجل دې نه هم امان ورکړي وی نه نه دا دې نه نه ورکړو دا بی دا یو بل وجل یو بل قتلول یو بل در دشمنه دا بی نو نبی اسلام او فرمایل زه وی دا ستان شی دی ځکه دې کې خو چې مري لږ به مري که نه چې یو بل وجل
او هغه چې د بره نه عذاب راشي یا لاندې نه طوفان د راشي خو ډېر بري زمارونو دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا او د هغه برکت ته ګورئ خو زه دنیا کې خو د هغه په برکت او د هغه په دعا باندې الله بچکول کړي خو آخرت خو شته که نه قبر ته چې سړی لاړ شي صبر او زه وایم دا چې مونږ وزن کم کړو پردې حق او حرام خوري وکړو چا لی کوو لږ به پرې سوچ وکړو که نه بچو له دا بچي زمونږ په کاري خدای شته که دی په کار صرف هغه د تختې الوا چې مړ شي د ګناه الوا د ګناه د تختې هغه الوا او بل هغه درپسې هغه څه شب جمعه او څه ورته وایي پنجشنبه او ماښام او چهارشنبه او څلوېښتي او دا قصې پسې به راپسې وکړي او مقبرې ته به راپسې اسقاط ماتې یوسي اوم د خلقو د په وجه نه چې که نور د آخرت د کوم خلق به څه وایي هلم ثوابونه او څلوېښت ورځې پس خبره ختم خیر و خلاص بیا هغه خوب پلار چې تی په غېږ کې ګرځولې هغه خوږه مور چې ستا په سر به یې لاس کېښودو جړل به یې درته هیر شي د دنیا نظام نه چې هېرېږي چې دا مړي نه هېرېدې خو ژوند به نه تېرېده دا خدای پاک هېر کړي انسان نو دغې بچو لی ګټې ځان له آخرت د دې بچو دپاره خوارئ په تا خواسې یاره باندې تېره څومره حرام خوري لګیا یو دا حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وي د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا ښه کولو دپاره خپله خیرت خراب نو مونږ خیرت خپل خراب کړو دنیا هم د بل جوړه کړو بل بچی دی که بچی که نیکعمله دی خدای به روزي ورکوي که بدعمله دی خپل کار به ها حلاله ځان له مو ګټه بچو له مو ګټه ګناه پکې نشته بچو له ښه ډېره وګټه حلال او ځان له وګټه او د حرامو نه ځان هم بچ کوه او بچي هم محفوظ ساته دعا وکړئ چې الله تعالی کوم العالمین خدای مونږه د هر قسم عذاب نه محفوظ وساتي الله د تکلیفونو مصیبتونو نه محفوظ وساتي الله تعالی هغه عذابونه چې په پخوانو قومونو راغلي دي چې الله د هغې نه مونږ محفوظ وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان هم جوړ الله مریضانو له شفا ورکړي قرضداران نه قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلالو رزق نصیب مردګان چې څومره دي الله دې مغفرت نصیب زمونږ د پیرانو محله کې یو زنانه وفات شوې وه ډېره نیکه بیبي وه او میره کې مې یو زنانه وفات شوې وه دعا ورته وکړئ چې الله تعالی یې مغفرت نصیب ما زه خو لږ بیمار یم نو بیا مخکې جمعه باندې تکلیف راغلی نو ډاکټر را باندې لږه پابندي لګولې ده نو لږ راته په دې تاو کې ګرمۍ کې وتل لږ ګران الله یې ټول مردګان وبخي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا دعا وکړئ د الله نه تاسو د جمعې مبارکه ورځ ده او د شب قدر میاشت هم شروع شوې ده او الله هسې د جمعې پر دعا قبلوي د ژوند هېڅ پته نه لګي دا دعا وکړئ چې الله زموږ مسلمانان د یو بل سره د دشمنو جګړو د قتل و قتال نه په حفاظت وساتئ او دا دعا مو کې د ژوند هېڅ پته نه لګي الله آخر وخت زموږ په خلیله کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله